ګرانو شاګردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي تاسې ټول جوړ او روغ یاستئ او د تېرې ورځ درس مو په ښه ډول باندې یاد کړی وي، کورنۍ وظیفه مو هم لیکلي وي او د نوي درس په انتظار د تلویزیون تر مخه د کتابچې او قلم سره مدان ناست. ګرانو شاګردانو تېره ورځ موږ تاسې په 250 درس کې تېره ورځ موږ تاسې د لوګاریتمي تابع په پیژندلو باندې کار وکړو تر څو موږ تاسې لوګاریتمي تابع وپیژنو او په هغې کې تاسو ته ما یو څو دوه ګرافونه هم جوړ کړل دا خبره مې وکړله چې د ایکسپوننشل تابع معکوسه تابع چې ده هغې ته موږ تاسې لوګاریتمي تابع وایو. نن راځو په 11 صنف د ریاضي په 53 درس کې چې ستاسو د کتاب 161 صفحه ده د لوګاریتمي تابع په خواصو باندې زه کار کوم تاسو ته چې څنګه موږ تاسو د لوګاریتمي تابع خواص څنګه کولی شو پیژندلی شو. هدف مو څه دی؟ هدف مو د لوګاریتمي تابع د خواصو پیژندل دي. نو کله چې موږ تاسو د لوګاریتمي تابع خواص ولولو له هغې نه وروسته به موږ تاسو په هغې باندې پوهېدلی شو. صحیح دی؟ نو راځئ د لوګاریتمي تابع لپاره موږ تاسې تقریبا 3 خواص لرو او دا 3 واړه موږ تاسو څنګه کوو لولو. لومړی خاصیت یې څنګه دی؟ لومړی خاصیت یې دا دی چې د لوګاریتمي تابع د قیمتونو ساحه چې ده د مثبتو عددونو سیټ دی. مثبت حقیقي عددونه آی آر مثبت ټول مثبت عددونه موږ تاسې څنګه کولی شو ورکولی شو. دویمه خبره دا چې د لوګاریتم د یو په قاعده د a مساوي له 0 سره دی. دویمه خبره دا ده چې لوګاریتم د یو په قاعده د a مساوي 0 دی نو په دې اساس باندې د x0 مساوي یو جذر لرونکي ده. د x0 مساوي یو جذر څنګه د لرونکي ده او د قایم مختصاتو په سیستم کې بیا د 1 او 0 له نقطې نه د هغې ګراف څنګه کیدلی شي تېرېدلی شي. او دریم او اخري خاصیت یې څه دی؟ دریم او اخري خاصیت یې دا دی چې دغه تابع هم لکه د ایکسپوننشل تابع په څیر باندې یو په یو انجکټیف ته څه معنا دا چې که چیرې x1 مساوي د x2 سره وي نو fx1 هم څنګه دی؟ نو fx1 هم مساوي ده د fx2 سره دی. صحیح شو؟ او همدارنګه که خلاف وي بیا هغه څنګه دی؟ خلاف دی. خلاف وي هغه خلاف دی. خو خبره دا ده چې په ایکسپوننشل تابع کې دا مساوي او دلته به موږ تاسو څنګه اخلو؟ دلته به x1 خلاف د x2 او همدارنګه fx1 به څنګه وي؟ حتماً باید دا چې وي خلاف د fx2 وي. صحیح شو؟ دا د ایکسپوننشل تابع خواص دي. خدای دې وکړي چې په دې باندې تاسې پوه شئ. اوس راځو یوې بلې ډېرې مهمې خبرې ته. څنګه کولی شو موږ او تاسې یوه لوګاریتمي تابع راکړې ده موږ او تاسې د هغې قیمت لاسته راوړو. په دې باندې موږ او تاسې کار کوو. لکه وګورئ یوه تابع ده مثال دی. مثال کې وایي که fx مساوي لوګاریتم د x په قاعده د 3 وي نو لاندې قیمتونه تاسو حساب کړئ. f3 پیدا کړئ، یو f9 پیدا کړئ، بل f3 په توان د -2 پیدا کړئ او بل کوم قیمت دی؟ یو قیمت f1 پیدا کړئ. دا وی راته حساب کړي. حل په لاندې ډول محاسبه کوو. په لاندې ډول کولی شو موږ تاسې دا حساب کړو. راځئ وګورئ داسې fx مساوي اول خطابي په خپله لیکم fx مساوي کیږي د لوګاریتم د x په قاعده د 3. اول د 3 لپاره هر ځای کې چې x ګورم 3 کوم f3 دا مساوي لوګاریتم د x په ځای 3 په قاعده د 3 او دا د لوګاریتم یو ځانګړتیا ده باید فکر مو وي.
یو خاصیت دی یو قانون دی چې لوګاریتم د هر عدد په قاعده د هماغه عدد یو دی یو حل شو دویم ته راځم 9 اف 9 مساوي شو لوګاریتم د x په ځای 9 په قاعده د 3 دا مساوي لوګاریتم د 9 د سری کوم چې 3 په توان د 2 3 په توان د 2 نه کیږي کنه بالکل کیږي 3 دا مساوي او دا د لوګاریتم یو بل خاصیت دی چې دا راځي تلته ضربیږي کله چې قاعده توان ولري نو د ضرب په حالت کې کولای شو لیکو وروسته به قوانینو کې لولو هم ضرب لوګاریتم د 3 په قاعده 3 دا مساوي 2 ضرب لوګاریتم د هر عدد په قاعده د هماغه عدد لکه دلته مې چې یو وخت دا یو دی دا مساوي 2 په یو کې 2 بل تراشي -2 اف 3 په توان د -2 مساوي لوګاریتم د x په ځای 3 په توان د -2 په قاعده د 3 دا مساوي لکه څنګه چې مې دلته ضرب کړ دلته هم د توان ضربي سره د علامې به ضربوي ضرب لوګاریتم د 3 په قاعده د 3 دا مساوي -2 ضرب 1 مساوي څو دی -2 سره او یو آخري خبره بله چې اف یو مساوي لوګاریتم د x په ځای 1 په قاعده 3 لوګاریتم د 1 په قاعده د هر عدد 0 لوګاریتم د 1 په قاعده د هر عدد څو کیږي 0 کیږي صحیح شو ښه یو بل مثال راکړی دی د ایکسپوننشل تابع تړول کیږي په دې باندې هم درته کار کوم بیا راځم د 2 قاعدې ته هغې کې مې څو مثالونه حل کوم بیا شاید وخت موږ سره څنګه شي پوره شي مثال داسې دی بل وای مثال په مثال کې وایي 1.1 صفحه کې دی که لوګاریتم د لوګاریتم د x په قاعده د 3 مساوي 4 وي بالکل د x قیمت لاسته راوړي د x قیمت پیدا کړي حل په لاندې ډول د x قیمت پیدا کوو وګورئ زه تاسو ته اوس د x قیمت پیدا کوم چې په کوم شکل باندې د x قیمت موږ او تاسو لاسته راوړلی شو راځئ وګورئ لوګاریتم د x په قاعده د 3 مساوي څو مساوي 4 د x د قیمت د محاسبې لپاره یوه لاره تاسې لرئ نور هیڅ لارې تاسې سره نشته کومه لار هغه دا لار ده چې دا د ایکسپوننت دا لوګاریتمي تابع چې ده دا به تاسو څه ته بدلوئ دا به تاسو ایکسپوننشل تابع ته بدلوئ له هغې نه وروسته تاسو کولی شئ دا محاسبه کوي لکه داسې به شي x به مساوي شي دا قاعده به دلته قاعده شي 3 په توان د 4 او 3 په توان د 4 څو کېږي یو څوک یې نه منم دا صحیح نه دی ثبوت خو به ورته کوې که نه ثبوت به تاسې داسې وکړي د دې x په ځای به د یو اتیا وضع کړي داسې لوګاریتم د x په قاعده د 3 مساوي لوګاریتم د x په ځای یو اتیا په قاعده د 3 دا مساوي لوګاریتم د یو اتیا داسې لیکم چې 3 په توان د 4 په قاعده د همدا 3 دا توان ضربیږي 4 ضرب لوګاریتم د 3 په قاعده د 3 دا مساوي 4 ضرب لوګاریتم د هر عدد په قاعده د هماغه عدد یو مساوي 4 وملیدئ 4 مې درته لاسته راوړ نو سوال مې بالکل څنګه دی سم حل شوی دی ښه اوس راځم دا هم وشو یوه بله خبره پاتې ده هغه د 2 په قاعده باندې لوګاریتم دی چې څنګه موږ او تاسې د اف ایکس مساوي لوګاریتم د ایکس په قاعده 2 تابع قیمتونه د یو څه قیمتونه راکړي وای په دې کې پیدا کړي هغه مخکې چې مهال که د 3 په قاعده اوس د 2 په قاعده دی مثال دی مثال لوګاریتم د اف ایکس مساوي لوګاریتم د ایکس په قاعده د 2
قاعده دوه د ځکه ورته د دوه په قاعده لوګاریتم وایي. صحیح دی. تابع قیمت د اف اته داسې به ولیکو او اف یو پر اته او اف شپاړس پیدا کړي. دا دوه شیانو حساب کې نور کومه خبره نشته. حل په لاندې ډول عمل کوو یا په لاندې ډول یې محاسبه کوو یا په لاندې ډول یې حل کوو څنګه چې ستاسې خوښه وي. ښه راځئ وګورئ. اف ایکس مساوي کېږي د لوګاریتم د ایکس په قاعده د دوه. اف اته یو پر اته دا داسې دي کومه چې اف یو پر اته مساوي هر ځای کې چې اوس تاسې ایکس ګورئ هلته به یو پر اته وضع کوئ. صحیح دی. لوګاریتم د ایکس په ځای یو پر اته په قاعده د دوه دا مساوي. نو لږ تاسې به د قاعدې په ترتیب باندې ځان پوه کوئ. اوس وګورئ لوګاریتم د اته داسې لیکمه یو پر دوه په توان د درې. ګوره دوه په توان د درې اته، دوه په دوه کې څلور، په دوه کې اته په قاعده د دوه دا مساوي لوګاریتم د دوه. دا توان ګوره په مخرج کې دی. کله چې توان تاسې د مخرج د صورت ته وړئ که مثبت منفي کیږي او که منفي څنګه کیږي مثبت کیږي. نو اوس چون دا مثبت دی چې توان ته وخېږي څنګه کیږي چې توان ته وخېږي منفي کیږي. منفي درې په قاعده د څو دوه دا مساوي منفي درې ضرب لوګاریتم د دوه په قاعده د دوه دا مساوي منفي درې ضرب لوګاریتم د هر په قاعده د هماغه د یو منفي درې ځواب. شپاړسو ته هم وګورئ. اف شپاړس دا مساوي لوګاریتم د ایکس په ځای څو شپاړس په قاعده د څو دوه. د دوه په قاعده لوګاریتم موږ تاسو څنګه کوو محاسبه کوو که نه. نو ځکه قاعده هماغه ټولو کې څنګه ده دوه ده. دا مساوي لوګاریتم ده شپاړس داسې لیکم چې دوه په توان د څلور. ګورئ شپاړس مساوي دوه په توان د څلور یا دا دوه ضرب دوه ضرب دوه ضرب دوه مساوي دوه په دوه کې څلور، څلور په دوه کې اته، اته په دوه کې شپاړس. صحیح شو؟ تر څو په ښه ډول پوه شئ. په قاعده د دوه دا څلور ضربېږي. څلور ضرب لوګاریتم د دوه په قاعده د دوه دا مساوي څلور ضرب لوګاریتم د هر په قاعده د هماغه عدد یو دا دی څلور. صحیح شو؟ نو دا اوس موږ ستاسې د لوګاریتمي تابع خواص چې موږ تاسې ولوستل. د لوګاریتمي تابع درې خاصیتونه تاسو ته ما ولوستل. یو خاصیت یې دا و چې د قیمتونو ساحه د مثبتو عددونو سیټ دی. دویم خاصیت یې دا و چې لوګاریتم د یو په قاعده د هر عدد مساوي له څه سره دی صفر دی. او دریمه خبره مو دا وکړه چې لوګاریتمي تابع هم یو په یو باندې څنګه ده انجکټیو ده. او دریمه خبره مو په یو قیمتونه به مو ورکول او موږ تاسې به لوګاریتمونه څنګه کول محاسبه کول به مو هغې باندې مو کار وکړو. خدای دې وکړي تاسې د لوګاریتمي تابع په خواصو باندې څنګه شوي یاستئ پېژندل پوه شوي یاستئ. نو په 162 صفحه کې یو تمرین دی او هغې تمرین کې یو دوه مثاله دي. دغه مثالونه دي دا به ستاسې کورنۍ وظیفه شي. سمه ده؟ نو نن ورځ دپاره همدومره بس. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.